السلام علیکم ګرانو محترمو کتونکو د دویچ لرنن او پښتو د درسونو په لړۍ کې به نن د جرمني الماني ژبې امتحان ولرو. نو Einstufung ټیسټ یعنی د لومړني لیول د جرمني الماني ژبې د لومړني لیول یو پلیسمنت ټیسټ یا یو امتحان. د نن ورځې درس به وي لیکچن 55 یعنی 55 درس. په دې درس کې به Einstufung ټیسټ، پلیسمنت ټیسټ یا په جرمني الماني ژبه کې یو امتحان ولرو. د دې امتحان مو هدف دا ده ترڅو تاسو د جرمني ژبې د امتحانونو سره آشنا کړو. درته ځوابونه هم وایم، دا په دې خاطر درته وایم ترڅو تاسو یې د سوالونو او هغوی د ځوابونو سره آشنایي پیدا کړئ. په راتلونکي نورو درسونو کې به انشاءالله لایف سیشن لرو، په ژوندۍ بڼه به امتحان لرو. په هغو کې تاسو کولی شئ خپل مشکلات زموږ سره شریک کړئ او تاسو سره به ډېره مرسته به کوي ترڅو د الماني ژبې د امتحانونو په اړه باندې یو ښه نظریه مفکوره ولرئ او د هغوی په حلولو کې درسره ښه همکاري وکړو. نو راځئ لاړ شو امتحان مخې ته. دلته به ولرو Einstufung ټیسټ یا پلیسمنت ټیسټ یا یو امتحان، یعنی د جرمني ژبې د A1 لیول پورې یا د A1 لیول پورې به هم دا امتحان مربوط وي. دلته ځینې هدایات ورکړل شوي وي د هر امتحان مخکې. بیټه markieren Sie die Lösung یعنی مهرباني په نښه کړئ هغه ځوابونه auf den Antwortblatt د سوالونو د پاڼې نه یا د برخې نه. Es gibt nur ein richtige Antwort یعنی هلته یو صحیح ځواب موجود دی، یعنی د همدې څلور ځوابونو نه به یو صحیح ځواب په نښه کړئ. لومړني سوال ته راځو. ګوټن ټاګ یعنی ورځ دې بخیر. mein Name خانه خالي راهیله احمد یعنی ښه ورځ، زما نوم خانه خالي راهیله احمد ده. نو دلته په دې خانه خالي کې به څه راځي؟ ist، sein، heiße، heißt. دلته به کوم صحیح ځواب وي؟ نو صحیح ځواب یې ده ist یعنی زما نوم راهیله احمد ده. mein Name ist راهیله احمد یعنی زما نوم راهیله احمد ده. دوه پوښتنه کې لرو wie geht es Ihnen. wie geht es Ihnen یعنی تاسو څنګه یاست. ځواب کې لرو دلته څلور ځوابونه چې کوم یو به صحیح وي. gut ښه یم und dir او ته څنګه یې. gut ښه یم und Ihnen او تاسو څنګه یاست. bitte مهرباني ich gehe gut یعنی زه ښه یم یا ښه ځمه und Sie او تاسو. دلته به کوم ځواب وي؟ تاسو هم باید سوچ وکوئ چې کوم ځواب یې صحیح وي. دلته Ihnen ویل شوی ده، نو کوم ځواب صحیح ده؟ B ځواب صحیح ده. زه به یې دا په نښه کړم gut ښه یم und Ihnen او تاسو یعنی د سوال مربوط به هماغه ځواب هم په نښه کوو. درېیمې پوښتنې ته راځم. welche Sprachen خانه خالي du یعنی کومه ژبه خانه خالي ته. نو دلته یې هم څلور ځوابونه ورکړل شوي دي، نو کوم یو ځواب یې صحیح وي؟ C ځواب صحیح ده یعنی welche Sprachen sprichst du یعنی ته په کومه ژبه باندې خبرې کوي. راځو څلورمې پوښتنې ته. احمد خانه خالي 3 Jahre alt یعنی احمد خانه خالي 3 کاله عمر یعنی دلته وایي کوم ځواب صحیح وي؟ ist، sind، hat، haben. کوم ځواب صحیح ده؟ لومړنی ځواب یعنی احمد ist 3 Jahre alt یعنی احمد د 3 کلونو ده یا 3 کاله عمر لري. پنځمې پوښتنې ته راځو. das ist ein Buch دغه یو کتاب ده. خانه خالي das Buch kostet 10 Euro یعنی د کتاب قیمت 10 یورو ده. نو دلته به څو سره راځي؟ یعنی کوم آرټیکل ضرور ده؟ ډي آرټیکل ده. هیڅ آرټیکل نه سره راځي. ډي آرټیکل ده او که ډس آرټیکل ده. نو تاسو په هر امتحان کې باید آرټیکلونه هم په نظر کې ونیسئ. د آرټیکلونو په اړه باندې زموږ په چینل کې درسونه موجود دي. نو څنګه چې بوخ یو د بېطرفه نومونو یا خنثی نومونو له ډلې څخه ده، نو ډس آرټیکل ورته استعمالول کیږي. das Buch kostet 10 Euro یعنی د دې کتاب قیمت 10 یورو ده. دا ځواب مې هم په نښه کړ. اوس راځم شپږم سوال ته. das ist ein Schrank دا یوه المارۍ ده. خانه خالي ist groß یعنی دلته په خانه خالي کې څه راځي؟
نو دلته زی ا جی که اس دلته وسره د بی جواب صحیح ده. Er ist groß یعنی دا المرۍ غټه ده ولې د دې ارټیکل چې ده هغه د نارینه نومونو له ډلې څخه ده. پوښتنه لرو die Lampe ist nicht schön یعنی دا څراغ یا لامپ ښایسته نه ده. sie ist خانه خالي کې به څه راځي؟ نو دې سوالونو ته ځوابونو ته په نظر کې نیولو سره toll یعنی ښه ښایسته. es ist toll دغه یعنی ښه ده. Die Lampe ist nicht schön دا څراغ دغه ښه نه معلومیږي. sie ist toll یعنی همهغه ډېر ښه ده یعنی زړه پورې ده. اوس اتمې پوښتنې ته راځو. guten Tag یعنی ورځ دې په خیر. ich brauche خانه خالي Wörterbuch یعنی زه ضرورت لرم یوې ډکشنري ته. Wörterbuch ډکشنري ته ویل کېږي. دلته ورسره څه راځي؟ einen که هیڅ نه ورسره راځي او که eine. کوم ځواب به آیا صحیح وي؟ صحیح جواب یې ده ein. ich brauche ein Wörterbuch یعنی زه یو د لغتونو کتاب یا ډکشنري ته ضرورت لرم. نهمې پوښتنې ته راځو. wer خانه خالي heute ein Radtour Radtour یعنی د بایسکلو سفري یا د سایکلو چکر fahren sind gehen machen دلته څه جواب یې ده؟ wer machen موږ جوړوو یا کوو heute نن ورځ ein Radtour د سایکلو یو چکر جوړوو یا یې کوو. لسمه پوښتنه in Berlin خانه خالي viele Sehenswürdigkeiten یعنی په برلین کې ډېر د لیدلو یا سیاحت ځایونه موجود دي. gibt es یعنی هلته شته دي او که ذهن is sind es او که hat is. کوم جواب آیا صحیح وي؟ نو صحیح جواب یې ده gibt es یعنی هلته موجود دي. in Berlin gibt es viele Sehenswürdigkeiten یعنی په برلین کې ډېر د سیاحت ځایونه شته دي. یولسم سوال ته راځو. عایشه وایي wann fängt der Kurs an یعنی دا کورس کله شروع کیږي؟ دنیا ورته جواب ورکوي خانه خالي 18 Uhr یعنی په 6 بجې باندې am da bis von او که کوم جواب یې صحیح وي؟ صحیح جواب یې ده D یعنی 18 Uhr یعنی په 6 بجې باندې. 12مې پوښتنې ته راځو. am Wochenende یعنی د اونۍ په پای کې خانه خالي څه شی کیږي یعنی د اونۍ په پای کې؟ wir kaufen kaufen wir einkaufen wir einkaufen. کوم یو صحیح جواب وي؟ نو صحیح جواب یې ده دویم B. زه به دا په نښه کړم am Wochenende د اونۍ په پای کې kaufen wir یعنی موږ شاپینګ کوو موږ څه شی اخلو. 14مه پوښتنه لرو. guten Tag یعنی ورځ ده په خیر. ich hätte gern یعنی زه به دا خوښ کړم که چیرته خانه خالي معاملاده یعنی معاملاده مربع ته ویل کېږي. نو دلته به څه شی وي؟ ein Glas ein Tafel ein Scheibe ein Tüte. کوم جواب یې صحیح وي؟ نو obviously کوم یو جواب یې ده ein Glas. ich hätte gern ein Glas Marmelade یعنی زه به دا ډېر خوښ کړم خوښ به مې سي که چېرته زه یو ګیلاس د مربا ولرم. 14مه پوښتنه لرو. verkäufer خرڅوونکی ورته وایي هغه خبرې کوي guten Tag ورځ دې په خیر. was möchten Sie یعنی تاسو څه غواړئ؟ Kunde دا مشتری ورته وایي څه به باید ورته وایي په دا خانه خالي کې؟ Danke, das ist alles. Danke, nein. Und 40 Cent zurück. Ich hätte gern 2 Kilo Äpfel. نو کله چې مشتری راسي حتما هلته یې څه ضرورت وي. نو که چېرته تاسو هم دې سوالونو ته ځوابونو ته وګورئ کوم جواب یې صحیح وي؟ D. Ich hätte gern 2 Kilo Äpfel. یعنی زه دا خوښوم زه غواړم چې 2 کیلو مڼې ولرم. اوس راځو بلې پوښتنې ته. ساغه یا ساره ich gehe einkaufen. ساره وایي چې زه شاپینګ ته ځم یو څه شی اخلم. شاروخ ورته وایي dann خانه خالي bitte die Bücher nicht
دلته به څه شی وي؟ نو دا جواب ده vergiss bitte die Bücher nicht. vergiss یعنی هیرولو ته وایي. vergiss bitte die Bücher nicht یعنی کوچ مه هیروه. شپاړسمه پوښتنه لرو das kann امید gut یعنی به هغه څه چې په امید یعنی کولای شي کوم جواب یې صحیح وي؟ نو صحیح جواب یې ده B. امید kann gut Deutsch sprechen نو یعنی امید کولای شي چې ښه جرمني ژبې خبرې وکوي یا په جرمني ژبه باندې ښه وغږېږي. 18مه پوښتنه لرو ich gehe heute خانه خالي پوسټ یعنی زه نن ورځ پوسټ ته ځمه. دلته به څه شی ده؟ zu den zum او که zur. نو جواب یې ده D. ich gehe heute zur Post یعنی زه پوسټ افیس ته ځمه. 18مه پوښتنه لرو خانه خالي kommt Frau Aisha یعنی څه جواب یې وي؟ was woher wohin که wo. جواب یې ده woher یعنی د کوم ځای نه. woher kommt Frau Aisha یعنی اغلی عایشه د کوم ځای نه ده. 19مه پوښتنه لرو gestern خانه خالي wir im Kino نو دلته به waren seid sind که war. کوم جواب یې صحیح وي؟ waren یعنی تیره زمانه ده vergangenheit ته gestern پرون ورځ waren wir im Kino یعنی موږ تیره ورځ پرون ورځ په سینما کې وو. 20مه پوښتنه لرو Herr Raj geht zur Bank یعنی ښاغلی راج بانک ته ځي. Er muss Geld دلته به څه جواب وي؟ überweisen یعنی ترانسفر کولو ته ویل کېږي لیږلو ته ویل کېږي. Er muss Geld überweisen یعنی دی باید پیسې ترانسفر کړي یا پیسې چاته ولېږي. 20مه پوښتنه لرو ich habe morgen ein خانه خالي beim Arzt یعنی زه سبا یو څه شی د ډاکټر سره ده. یعنی دلته تاسو په دې څلورو جوابونو کې په نښه کړئ Besserung Sprechzeit Datum Termin یعنی زه ښه والی ورسره ولرمه د خبرو وخت تاریخ ورسره ولرمه یو که اپوینټمنټ ورسره لرم. نو جواب یې ده D یعنی Termin. Ich habe morgen einen beim Arzt څه شی؟ einen Termin یو اپوینټمنټ یو د ملاقات وخت له ډاکټر سره لرمه. 22مه پوښتنه ich habe ein Handy زه یو ټلیفون لرمه. ich brauche خانه خالي jeden Tag دلته به کوم یو څه سره راځي؟ er sie es en. جواب یې ده S. ich brauche es jeden Tag یعنی زه د دې ټلیفون ته هره ورځ ضرورت ورته لرمه یا زما په کار وي. 20مه پوښتنه لرو منظور ist krank منظور ناروغ ده مریض ده. sein Kopf tut خانه خالي schlecht sehr schmerzen weh همدا یې صحیح جواب ده یعنی sein Kopf د سر tut weh یعنی درد کوي خوږیږي. 23مه پوښتنه اسراء fährt mit Auto zur Arbeit یعنی اسراء کار ته په موټر کې ځي. نو دلته په دې خانه خالي کې به څه سره راځي؟ جن یعنی سارا په موټر کې کار ته ځي. 25مه پوښتنه لرو خانه خالي منهیه پاکن darfst dürft darf dürfen کوم جواب یې صحیح وي؟ نو هغه جواب یې د څه شی؟ جواب یې د C. darf man hier parken یعنی دلته یو څوک اجازه لري چې موټر یا پارکي. آیا دلته یو څوک اجازه لري چې موټر پارکي؟ اجازه ورته دلته د موټر پارکولو ته. C جواب یې د 26مه پوښتنه لرو am Wochenende د اونۍ په پای کې خانه خالي ich bin ins Kino gegangen نو دا vergangenheit تیره زمانه ده چې اونۍ په پای کې څه شی سوي ول سینما ته هغه تللي ول دلته خانه خالي کې به څه راځي؟ نو جواب یې ده bin یعنی am Wochenende bin ich ins Kino gegangen یعنی د اونۍ په پای کې زه سینما ته تللی وم. 20مه پوښتنه لرو lesen Sie die Postkarte یعنی دا پوسټ کارډ ووایاست ولولئ. ist der Satz richtig oder falsch آیا دا جمله صحیح ده یا غلطه ده؟ زه به یوازې همدلته درته دا پوسټ کارډ وایم بیا به راسو چې هغه richtig یا falsch ده.
Lieber Shaguffa یعنی گران شگوفی. Viele Grüße aus Hamburg یعنی سلامونه ډیر سلامونه له هامبورګ څخه. Ich bin mit den Kindern zu meinem Bruder gefahren یعنی زه له خپلو ماشومانو سره زما ورور ته راغلم یا سفر وکاوه. ساحل mein Mann یعنی ساحل زما خاوند زما د ژوند ملګری زما میړه. hatte leider kein Zeit یعنی متاسفانه هغه وخت نه لري دی وخت نه لري. muss die ganze Woche arbeiten دی باید ټوله اونۍ کار وکوي. wir haben Fehler gemacht یعنی موږ ډیر څه وکړل. gestern haben wir einen Stadtbummel gemacht پرون ورځ موږ یو د ښار ته مقدم وهو یا په ښار کې مو قدم وهنه وکوله. sehr interessant ist auch die Hafen او ډیر په زړه پورې چې ده هغه بندرګاه ده. morgen wollen wir ein Hafenrundfahrt machen سبا مو غواړو چې یو هغه د بندرګاه سفر یا شاوخوا یو چکر ووهو یا هغه لیدنه وکړو. liebe Grüße یعنی ښه وختونه یا ښه امیدونه د سارا له طرفه. اوس راځو richtig oder falsch نسیم دا جمله صحیح ده یا غلطه ده. Sarah ist mit ihrem Mann und den Kindern in Hamburg یعنی سارا له خپل خاوند سره او له ماشومانو سره په هامبورګ کې ده. دا آیا صحیح ده که غلطه ده؟ همدا پوسټ کارډ مو تاسو ته وویل تشریح مو کړل درته د پښتو ترجمه مې هم درته وویله. تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا ووایاست. همدې ځواب ده فالش دا غلط ده ځکه چې ساغا سیوله یا سارا سیوله هغه خپل ورور طرف ته لاړه. میړه یا خاوند یا د ژوند ملګری په کار کې وو هغه وخت نه لري نو د هغه سره نه ده په هامبورګ کې د خپلو ماشومانو سره لاړه د ورور طرف ته یا د ورور سره به وي په هامبورګ کې. دا په همدې خاطر باندې فالش ده. اوس راځو 28مې پوښتنې ته. lesen Sie die Postkarten noch einmal دا پوسټ کارډ همدا خط دوباره ولولئ. ist der Satz richtig oder falsch یا دا جمله صحیح ده یا غلطه ده. Sarah hat mit den Kindern ein schöner Hafenrundfahrt gemacht یعنی سارا له خپلو ماشومانو سره یو ښایسته هغه د بندرګاه یا د سیند د غاړې چکرې ووهو. نو دا جمله به څنګه وي که تاسو چیرته بیا همدا خط ووایاست دا به څه وي؟ دا به فالش وي ځکه چې سبا دوی غواړي چې هلته چکر ته لاړ شي. همدوی له مخکې هلته نه دي تللي نو معلومه نه ده تر سبا پورې چې آیا دوی به هلته لاړ شي همدې چکر ته که به نه سي لاړو. په دې خاطر باندې دا هم falsch یا غلطه ده. اوس به راسو 29مې پوښتنې ته. Staatsamt, Bürgeramt und Ausländeramt sind یعنی همدا امتونه چې دي دا افیشل چې دي دا څه شی دي؟ Formulare, Behörden, Gemeinden او Anträge دا څه شی دي؟ همدا درې واړه دا Behörden دي یعنی authorities دي چارواکي دي officials دي Behörden دي. همدا یې ځواب ده. ولی همدې پوښتنې ته راځو. Das ist mein Fahrrad دا زما سایکل ده. Es gehört mich, ich, mein, mir یعنی دلته به کوم یو ځواب کې صحیح وي؟ دلته صحیح ځواب ده mir. Es gehört mir یعنی دا زما پورې اړه لري زما ده. خانه خالی T-Shirt möchtest du kaufen welches کوم یو به صحیح وي؟ د همدې ځوابونو له ډلې نه به کوم یو آیا صحیح وي؟ نو صحیح ځواب یې ده welches T-Shirt یعنی کوم همهغه ټي شرټ möchtest du kaufen کوم یو ټي شرټ آیا ته غواړې چې واخلې ترلاسه کړې. همدارنګه 32مې پوښتنې ته راځو. Verkäuferin همهغه خرڅوونکي یا پلورونکي. kann ich ihnen helfen یعنی آیا زه کولی شم چې تاسو سره مرسته وکړم. Kunden یعنی مشتری ښځه ورته وایي یا هو gern. Ich möchte den Khankhali Pullover anprobieren
یعنی زه غواړم چې خانخالي هم دا گنجای څه کمه ټرای کمه یعنی واغوندمه. یعنی زه غواړم چې هم دا گنجای ټرای کمه یعنی چک کړمه. دلته به ورته وایي غوټس یعنی کوم یو ځواب یې صحیح وي چې آیا د سور رنګ کې همدا گنجای چې د همهغه وګوري نو کوم یو ځواب یې د صحیح وي. نو د 12 پوښتنې ځواب ده غوټن یعنی همهغه سور رنګی پلاور anprobieren همهغه شایکی. Kunden بیا هم دا مشتری وایي haben Sie Computerspiele آیا تاسو د کمپیوټر گیمونه لرئ؟ کویفغن همهغه خرڅوونکي یا پلورونکي ورته وایي nein هم danke ich schaue mir nur زه یوازې ګورم کوم چیرته یم دا نور ځوابونه دي نو دا ځواب ده. نه ich schaue nur زه یوازې ګورم. بله پوښتنه لرو ich mache gern Urlaub خانخالي بیاګن نو دلته به څه شی ځواب وي؟ نو صحیح ځواب یې ده انډین بیاګن په غرونو کې زه غواړم چې رخصتي تېره کړم یم هلته غواړم چې لاړ شم. همدې پوښتنې ته راځو heute ist das Wetter schlecht یعنی نن ورځ هوا خرابه ده. es regnet یعنی باران ده und die Straßen sind او دا کوڅې چې دي heiß ګرمې دي windig شمالي دي bewolkt یعنی وریځ ده او که ناس که نمجنې دي نو حتما ناس یعنی نمجنې دي باران شوی ده. im Winter sind die Tage kürzer یعنی په ژمي کې هغه ورځې ډېرې کوتاه‌تره وي als im Sommer یعنی لکه څنګه چې په دوبي کې وي د دوبي په نسبت باندې یعنی په ژمي کې ورځې کوتاه یا لنډې وي نو als یې ځواب ده als. 19 پوښتنې ته راځو was gefällt Ihnen خانخالي das Wetter in Deutschland oder das Wetter in Ihrem Herkunftsland یعنی تاسو څنګه خوښوئ یعنی څنګه هوا چې په جرمني کې وي او هغه هوا چې د تاسو په ملک کې وي یا د تاسو د یعنی د اوریجن کنټري کې وي هغه ملک چې تاسو هغه ځای نه راغلي یاست نو دې ځواب څه شی وي؟ ځواب یې ده besser. was gefällt Ihnen besser یعنی تاسو څه ډېر خوښوئ das Wetter in Deutschland oder das Wetter in Ihrem Herkunftsland یعنی څه شی آیا ښه دي بهتره دي چې هغه د جرمني کې د تاسو د خپل ملک په نسبت باندې د هوا له نظره. همدې پوښتنې ته راځو heute haben ich keine Zeit یعنی زه نن ورځ وخت نه لرم. morgen können wir uns sehen یعنی سبا موږ کولی شو چې ملاقات وکړو یا ووینو. د همدې ځواب څه شی وي؟ aber مګر aber morgen مګر سبا können wir uns یعنی موږ کولی شو یو بل سره ووینو. که څه هم زه وخت نه لرم نن ورځ خو ولې سبا موږ کولی شو چې یو له بل سره ووینو ملاقات وکړو. همدې پوښتنې ته راځو lesen Sie die Einladung یعنی دا دعوتنامه ولولئ. Die Satz richtig oder falsch آیا دا جمله صحیح ده یا غلطه ده؟ Einladung zum Hoffest یعنی د هوف فستیوال ته بلنلیک یعنی همدا یو فستیوال ده کوم یو چې په جرمني کې همدا اطرافي سیمو کې هغه جرمنیان په لاره باندې اچوي. wie jedes Jahr wollen wir am Samstag یعنی هر کال یعنی موږ غواړو چې په شنبې باندې den 6. Juli په شپږم د جولای zusammen feiern یعنی یو ځای هغه ولمانځي همدا فستیوال ولمانځي. Getränke haben wir schon gekauft یعنی هغه مشروبات موږ یعنی اخیستي دي. bringt bitte etwas zu essen یعنی مهرباني وکړئ bring bitte etwas zu essen یعنی د خوراک لپاره مهرباني وکړئ یو څه د سره راوړئ. Musik und natürlich gute Laune mit همدارنګه میوزیک او ښه موډ ښه وینتنده یعنی همدا باید موجود وي هلته یعنی واقعا هغه باید فستیوال ده. Sarah und Sahil aus dem ersten Stock یعنی لسارا او لساحل چې د هغې خاوند و د هغې طرف نه د اول منزل نه.
نو آیا دا richtig ده oder falsch ده؟ آیا هغه صحیح ده یا غلط ده؟ کومه جمله؟ Das Fest gibt jedes Jahr. هغه فستیوال یعنی هر کال په لاره باندې اچول کیږي. دلته یې هم وویل jedes Jahr یعنی هر کال. نو دا څه شی ده؟ richtig یعنی صحیح ده. د همدې سوالونو اخرنۍ پوښتنې ته راځو. lesen Sie die Einladung noch einmal. همدا د دعوتنامې یعنی د میلمستون کارت یا همدا خط دویم ځل ولولئ. ist ihr Satz richtig oder falsch؟ آیا دا جمله صحیح ده یا غلطه ده؟ Sarah und Sahil haben schon Essen und Getränke gekauft. یعنی سارا او ساحل یعنی already د خوراک چیزونه او مشروبات د څښاک چیزونه اخیستي دي. آیا دا صحیح ده یا غلطه ده؟ دا falsch ده. ځکه falsch ده هغوی د خوراک لپاره څه شی نه دي اخیستي. دلته یې درته وویله bring bitte etwas zu essen یعنی د خوراک لپاره یو څه راوړو یا مشروبات دی اخیستی ولی د خوراک essen لپاره هیڅ نه دی اخیستی. په دې خاطر باندې دا falsch یعنی غلطه. نو دا و Einstufung test یا placement test یا امتحان په جرمني الماني ژبه کې تاسو ته مو پوره تشریح کړ. نو امید لرم د جرمني ژبې د امتحانونو په وختونو کې به همدا درس سره ډیره مرسته وکوي. په راتلونکي کې به انشاءالله لایف سیشن لرو. په ژوندۍ بڼه باندې به درسونه تاسو ته وړاندې کوو د امتحان په برخه کې. نو چینل مخکې سره سبسکرایب کړئ. دوستان او ملګري مې هم ورته راوبولئ ترڅو جرمني ژبه زده کړي، خپل هغه مربوط مشکلات د ژبې په زده کولو کې حل کړي. موږ هره ورځ د جرمني ژبې د زده کړې مربوط نوي درسونه خپل چینل ته اپلوډوو. نو زموږ ملتیا وکوئ. سپورټ مو حتمي ده. نور نو ښه وختونه درته غواړو. د الله په امان.